بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره ډیر مهم ټکی راوړي. تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوی سئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ. پهلنی ټکی موږ سره سره انیملز څه ته وایي؟ دا موږ ځناورو ته وایي. یعنی چې کله یو وي هغې ته به بیا موږ انیمل وایي، خو چې کله جمع شي د یو نه ډیر شي بیا به ورته موږ انیملز وایي. پلانټس څه ته وایي؟ یعنی پلانټ چې کوم دی دا بوټي ته وایي، او بیا چې کله جمع شي د یو نه ډیر شي نو هغې ته به بیا موږ پلانټس وایي. یعنی دا چې کوم دا واړه بوټي دې ته موږ پلانټس وایي. بل چې کومه دی موږ سراسر ټری څه ته وایي؟ ټری او پلانټ کې فرق دا دی چې پلانټ ورکوټي ته وایي او ټری چې کومه دی دا موږ غټ ته وایي. یعنی غټ ونې ته موږ څه ویلی شو؟ ټری. برانچ څه ته وایي؟ برانچ کو تاسو دا بوټی کتلی غټ بوټی د هغې نه چې کوم خاښونه تلي هغې ته موږ څه ویلی شو؟ برانچ. بل موږ سره څه دی؟ بوش څه ته وایي؟ دا موږ هغه بوټي ته وایي. دا د بوټي یو قسم دی چې دې کې ډېر زیات برانچز، یعنی دې کې ډېر زیات خاښونه او ډېرې زیاتې پاڼې پکې، یعنی دا د بوټي موږ سره یو قسم دی. فلاور څه ته ویلی شي؟ فلاور چې کومه دی دا موږ یو ګل ته ویلی شو. یعنی هر قسم ګل ته تاسو په انګلیش کې فلاور ویلی شئ. ګراس څه ته وایي؟ ګراس چې کومه دی دا موږ غیا ته وایي. یعنی هغه غیا ته وایي چې کوم دا ځناور خوري. یعنی تاسو چې را کوم ځناور اینئ دا چې را کومه غیا خوري دې ته موږ په انګلیش کې ګراس ویلی شو. لیف څه ته وایي؟ دا موږ پاڼې ته وایي. یعنی د بوټي کې چې کومې پاڼې هغې ته موږ په انګلیش کې لیف وایي. بل موږ سراسر ماس. تاسو لاندې وګورئ، ماس څه ته وایي؟ یعنی دا وړه غیایي. یعنی تاسو به کتلي که نه په یو ځای کې، مطلب کو غره کې یا مطلب یو ځنګل کې په ځمکه باندې چې کوم هغه ځای په ځای باندې غیا ولاړي، تاسو ته به په دې تصویر کې هم ښکاري. ما تصویران هم راوړي چې تاسو ته پکې مثلا نو دې ته موږ ماس وایي. مشروم څه ته وایي؟ دا موږ خریړي ته وایي. یعنی خریړي خو به تاسو پیژنئ که نه، دا خل پخیم ځان له، نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ مشروم. روټ څه ته وایي؟ دا موږ جرړې ته وایي. یعنی تاسو چې را کوم د بوټي کومه جرړی ځمکه کې دننه تلي دي ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ روټ. فروټس څه ته وایي؟ دا موږ میوو ته وایي. یعنی فروټ چې کومه دی دا یو قسم میوې ته وایي، خو چې کله ډېر زیاتې میوې را جمع شي نو دې ته بیا موږ په انګلیش کې فروټس وایي. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې فروټس څه ته وایي، یعنی دا موږ هر قسمه میوې ته وایي. کو کیله، هندوانه، امي، سخومي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې فروټ ویلی شئ. بیا د دې خپل سپیسیفیک نومونه هم دي. تاسو زما چینل ته وزټ وکئ، هلته په دې باندې به تاسو ته کلاس میلاو شي، هغه وګورئ نو انشاءالله بیا به تاسو له د هر میوې نوم په انګلیش کې هم درځي. بل ټکی موږ سراسر ویجیټیبلز هم همدغه رنګې دي. یعنی ویجیټیبل چې کومه دی دا سبزۍ ته وایي، خو ویجیټیبلز چې کله مختلف قسمه سبزۍ نه راجمع شي نو دې ته بیا موږ ویجیټیبلز وایي. په دې باندې ما کلاس اپلوډ کړی دی ډېر زبردست طریقې سره، نو تاسو هلته تللی شئ زما چینل ته، هلته کلاس کتلی شئ، نو تاسو ته به انشاءالله دا په اسانه طریقې سره زده کړی شي. فارست څه ته وایي؟ دا موږ ځنګل ته وایي. یعنی هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې ډېر زیات بوټي، یعنی تاسو خو ځنګلونه به لیدلي که نه، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فارست. جنګل او فارست دا آلموسټ یو وي، بس دې ته مطلب په انګلیش کې تاسو فارست هم ویلی شئ او جنګل هم ورته ویلی شئ. لیک څه ته وایي؟ لیک چې کومه دی دا موږ یو درې ته وایي. یعنی په کوم ځای کې چې خل لامبي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ لیک. یعنی تاسو په دې غرونو کې اکثر لیدلي نیچرل چې کوم لیکس وي نو دې کې خل لامبي او دې ته موږ لیک په انګلیش کې وایي. اوشن څه ته وایي؟ اوشن چې کومه دی دا موږ سمندر ته وایي. بل موږ سراسر فانډ او لیک مطلب دا آلموسټ یو رنګ، یعنی دې کې هم خل لامبي. او بل موږ سراسر دی ریور چې کومه دی ریور او په پانډ او لیک، یعنی په ریور د دې نه مختلف دی. ریور چې کومه دی د اوبو رواني، یعنی دا په ځای نه ولاړي، دا رواني، په دې کې هم اکثر خل لامبي. تاسو به لیدلي که نه انډس ریور چې کومه دی دا مطلب دریای سند، او دا مطلب کابل ریور، نو دې ټولو ته موږ په انګلیش کې ریور ویلی شو. سی چې کومه دی سی خو موږ سمندر ته ویلی شو. بل موږ سراسر سوام چې کومه دی دا مطلب موږ سره یو داسې ځای چې مطلب یو ځنګلي ځای او په هغې کې مختلف قسمه اوبه وغیره دا هم پکې ولاړې، خو دې ته موږ څه ویلی شو؟ سوامپ. واټرفال موږ څه ته ویلی شو؟ واټرفال چې کومه دی دا موږ دغه ته ویلی شو ابشار ته. یعنی ابشار اوس څه ته وایي؟ تاسو به وایي چې ابشار څه ته وایي؟ ابشار موږ هغه ځای ته ویلی شو چې اوس مثال خبره په غره کې یا یو اوچت ځای نه اوبه راروانې لاندې، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ واټرفال ورته په انګلیش کې وایي، په پښتو کې ورته موږ ابشار وایي. یعنی چې کله د بره ځای نه اوبه راروانې لاندې د غره نه نو او رالویږي لاندې، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ واټرفال.
ډیزرټ موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ صحرا ته ویل شو، یعنی هغه ځای چې په کم ځای کې ډېر نماري او شګې وغیره پکې بوټي وغیره په دې ځای کې په دې ځای کې نه بوټي نه اوبه، مطلب دې ته موږ څه ویل شو؟ ډیزرټ. ماونټین څه ته وي؟ ماونټین چې کومه دی دا موږ غار ته وي، یعنی کله چې مطلب اوس تاسو به دا سوال هم زړه کې راځي چې مطلب یو خو موږ سره هیل دی او بل موږ سره ماونټین دی. هیل څه ته وي؟ HILL هیل. هیل څه ته وي او ماونټین څه ته وي؟ نو هیل چې کومه دی دا موږ غونډۍ ته وي، یعنی چې کوم ورکوټی غري دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیش کې؟ هیل. یعنی هیل پښتو کې معنا ده غونډۍ، یعنی چې ورکوټی غري. او ماونټین موږ څه ته وي؟ ماونټین چې کومه دی دا موږ غره ته وي، خو کم غره ته وي؟ دا موږ هغه غره ته وي چې کم ډېر زیات غټي. نو انشاءالله زه امید کوم چې د دې دوانو کې چې کم ډیفرنس دی په هغې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله زه امید کوم چې په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي.